سلامونه. فیسبوک باندې دا وخت ګرمه موضوع چې ده نو هغه د فرهاد دریا د فیسبوک پوسټ دی. فرهاد دریا افغان سندرغاړی دی، په پښتو ژبې هم ښې سندرې ویلي دي او ډېرې هټ سندرې او موسیقۍ له پښتو موسیقۍ له نوي بڼه ورکولو کې د فرهاد دریا کردار د چا نه پټ پناه نه دی. زما خو ذاتي دغه سندرې ډېرې خوښېږي. پوسټ یې کړی په فیسبوک چې پښتون لالا ته دا حق نه لري، یعنی مطلب یې دا و، زه صحیح اگزیکټلی خو ما ته یاد نه وي، خو زه هغه مطلب غرض غایت تاسو ته ویمه. ویلي و چې پښتون لالا ته په ما ته د حب الوطنۍ سرټیفیکیټ یعنی ستا نه دی پکار، ستا نه د کفر او د اسلام سرټیفیکیټ هم ما ته نه دی پکار. ته د فن قدر نه کې لنډه خبره ده، په تا کې پښتون لالا د فن قدر نشته او ګلزمان استاد او داسې نور یو څو سندرغاړي یاد کړي چې هغه ستا د فن دشمنه رویې په وجه باندې په قبر کې اوس هم دغې روحونه آرام نه دي، آرام نه محسوسوي. دی لمسم هغه مطلب و ښکته بره، لفظونه دا نه و چې کوم ما وکارول، یا زما خپل انډرسټینډینګ دا و، زما فهم ته دا و چې ما ته دا اغوستلي دا کوم څه چې ما ووي. په هغې باندې بیا په سوشل میډیا ډېر ریاکشن یعنی خلکو ورته غبرګون ښوولی دی، ډېرو خلکو په فرهاد دریا باندې تنقید هم کړی دی، ډېرو خلکو تایید هم کړی دی. تنقید هم ځکه چې هغه ټول پښتنو ته داسې ښکارېده چې ټولو پښتنو ته د فن دښمنۍ یا فن دښمنۍ یو قسم نسبت تناسب کوي. ټول پښتانه د فن، د علم، د هنر او د هنرمندانو دښمن ګڼي، یا ټول پښتانه په حیثیت قام چې کوم دی نو دا انتها پسند ګڼي، یا د یو خاص فکر سره، د یو خاص تنګ نظري فکر سره تړي. دا د ځینې خلکو دا خیال و چې د ټول پښتانه یاد کړي دي. بیا هغه ورباندې وضاحت هم وکړو، خو دا هم حقیقت دی. موږ له دا حقیقت هېرول نه دي پکار چې پښتانه هغه د غني خان خبره، فن که خوښوي، موسیقي خوښېږي خو موسیقار یې ورباندې بد لګي. ډمتوب که خوښېږي خو ډم ته یا ډمتوب ته بیا د کنځلو په سترګه ګوري. دا هم د غني خان هغه قول، زه خپل عام تفهیم چې څونه زما په ذهن کې راځي هغه تاسو ته بیانومه. یو بل کس لیکلي چې فیسبوک کې پوسټ کړی چې فرهاد دریا ته د غبرګون په ځای باندې، د جوابونو په ځای باندې تاسو د زرڅانګې چې کله ایوارډ اخیستی نو د هغه ایوارډ په خبر باندې تاسو د پښتنو ریاکشن وګورئ، تاسو ته پته ولګي چې پښتانه څومره د فن دښمنان دي، پښتانه څومره د فنکار او د هنرمندانو دښمنان دي. ځکه چې هلته یې کنځلې لیکلي وي او یا داسې خبرونه زیاتره 90% خلکو دا لیکلي و چې ولې زرڅانګې بیبي ته ایوارډ ورکړه او دا یې ښه کار ونه کړ، ډمتوب دی او قچرتوب دی او دا دي او دا دي او دا دي. او د دې ترڅنګ دا هم لیکلي و چې کومه سندرغاړې وفات شوې قمرګله، د هغې په مرګ باندې زیاتره هغه کس اشاره کړې وه چې خلکو د کمنټس کې د خوښۍ اظهار کړی او دا چې دوزخ ته به ځي، دا چې ډمه وه ښه وه، پناه شوه ښه وه، چې لرې شوه ښه وه، چې ختمه شوه ښه وه، چې قصې ختمه شوه. دا ما خپله باندې کتلي وو. که تاسو لاړ شئ د بي بي سي فیسبوک پوسټ وګورئ، وایس اف امریکا فیسبوک پوسټ وګورئ، نو تاسو ته پته ولګي چې 90% خلک هم دا قسمه اظهاریه ده د هغې، یا دا قسم تاثر دی. تاسو به واخلئ چې پښتانه په دغه ایوارډ باندې خفه دي او په مرګ باندې څومره خوشحاله دي. دې حقیقت نه کله هم سترګې پټول نه دي پکار چې د فن، د هنر، د آرټ دښمني اوس پته نه لګي د څه وجوهاتو په بنا په تېر 40-50 کاله کې بیا موږ ته منتقل شوي ده شعوري طور. موږ د فن سره دښمني کوو، که څه چې ډېر لږ خلک شته چې هغه د فن قدردان هم دي، هغه په خپل ځای باندې. خو دغه خبره چې د فرهاد دریا کومه کنټروورسي ده اوس روانه ده، نو په دې کې فرهاد دریا وضاحت هم کړی دی او د فرهاد دریا خبره که ناسمه ده نو که ناسمه ده نو سمه هم ده. یعنی یو بیلنسډ غوندې ویو دا دی چې ټول قام سویپینګ سټیټمنټ هغه ورکړی چې ټول قام ګنې انتها پسند دی، انتها پسندي پکې ده، سخت دریځي پکې ده. نو دا تر یو حده صحیح هم ده او تر یو حده صحیح نه ده، ځکه ځینې خلک کوششونه کوي په شعوري سطح چې د فن او د علم او د هنر قدر وشي او دې ترڅنګ انتها پسندۍ ته او سخت دریځۍ ته د پای ټکی کېښودی شي. خو بهرحال دغه یو کنټروورسي ده، روانه ده. بحثونه همیشه ورباندې په تهذیب په دایره کې دننه ځکه پکار دي چې داسې موقع موږ ته د خپلو کمو بیشو را یادولو ښه موقع ده چې ورباندې بحث وکړو او کم کمي چې دي هغه پوره کړو، کم چې ښې خبرې دي هغه نورو ته هم وکړو، وړاندې بوځو او لا نورې پالش کړو، لا نورې وځلو. د وخت راکولو او د اورېدو په دې موضوع د ځان پوه کولو بهرحال د یو کوشش د اورېدو ډېره مننه.